د طالبانو تازه او تاریخي خیانت رسوا کړی شو. د چې د افغان ځواکونو اسیران طالبانو چاته سپارلی دي، تازه حقایق په دې اړه چا رسوا کړل، هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وای طالبانو ګڼ اسیر افغان کمانډو ځواکونه او د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلی دي. رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي طالبانو دغه 9 کمانډو او 22 تنه د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي او دا مهال هغوی سره په کوټ کې زندان کې بندیان دي. تر دې وړاندې د طالبانو له لوري پاکستان ته د افغانستان د اردو د وسایطو او تجهیزاتو د اړولو راپورونه او عکسونه خپاره شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسیرانو د سپارلو راز هم افشا کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په لړ کې باید د دغو افغان ځواکونو د خوشي کولو شرط هم مطرح کړی شي او له نړیوالو مرجعو څخه غوښتنه وشي چې پاکستان دغه سرتیري آزاد کړي. تر اوسه حکومت د رحمت الله نبیل د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.